الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. له سلام وروسته خپل مؤمن ملت ته اطمینان ورکوم چې دلته یوه ناکامه هڅه وشوه. د هغو له لوري چې په وار وار یې دا هڅه کړې ولې تل ناکام شوي. دا ځل دا نامردان د میرمنو چادرې کې راغلي او انتحاري واسکټونه یې اغوستي. له راتلو سره سم یې په داسې خلکو باندې ډزې کړي چې له جوماته بهر په نمازه ولاړ. په دې حادثه کې موږ یو شهید لرو او 2 زخمیان. دواړه انتحاري اجیر جنګیالي پرته له دې نه چې خپل هدف ته ورسېږي وژل سوي او دا به معلومیږي چې دا کار د چا له لورې شوی. په هر صورت موږ د دې اوږدې مبارزې په دې 4-5 کلونو کې په وار وار دې ته ورته حوادث سره مخامخ شي. باور مو دا د هغه مرمۍ چې الله تعالی زموږ لپاره ټاکلې هغه خپل هدف نه غلطوي. هغه مرمۍ چې زموږ لپاره نه درلیکل شوې هغه موږ نسي په نشه کولی. که مرګ ژوند له الله تعالی پرته دی بل چا په لاس کې وی نن باید زه وار وار په سلګونو ځله وژل سوی. ولې په هماغه ورځ به د مرګ داعي زموږ خواته راځي او دا د روغ او ژوند امانت په الله تعالی ته سپارو چې له مخکې راته مقدره شوی. زما نوم د شوروي اتحاد د استخباراتو په تور فهرست کې هم په لومړي سر کې لیکل شوی او د ناټو د استخباراتي شبکاتو په تور فهرست کې هم، مګر زه الحمدلله ژوندی یم او تر هماغه ورځې پورې به ژوندی یم چې الله تعالی راته مقدره کړې. داسې حوادث انشاءالله زموږ نه روحیه کمزوري کولی شي او نه مو د مبارزې په وړاندې خنډ کیدی شي. دې مبارزې ته به انشاءالله د ژوند تر پایه دوام ورکړو. د خپل ملت په څنګ کې به د هغوی له حقوقو به دفاع کوو. یوازې یې نه پرېږدو. هېواد کې به امنیت راولو. اسلامي نظام به قایمو. د دې هدف لپاره مو له خپل رب سره تعهد کړی چې د ژوند تر آخري سلګۍ به دې مبارزې ته دوام ورکړو. هیله مو دا ده او اطمینان او ډاډ مو دا دی چې انشاءالله دا ارمان به حتما ترسره کیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.